أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وكل مسؤولا يكون مفتي. الله رب العالمين فرمائے Sebuaya Membara Ibu Suhamoga Cipali Anfari Lillahi wa Rasulullah Cimani Bani Muta Mandala Allah Aura Mani Bani Muta Mandala Allah Rasul Yani Mali Tamali Bani Muta Allah ويرجع التفسير تمام من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقيم para wajah zikr bayi semali bani Madinah Allah beri فرمائی چمالی بنی مدینہ دا زکت اللہ تبارکی کما اخرجک ربک زکا چلستلیو تالرا ربستا من بیتکا انترکونا بالحق وحبسنا وبإحقاق الحق معنا وإثبات الحق معنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة طيبة مسيدون المؤمنين عائشة الكبرى رضي الله تعالى عنها تقول الله طرفنا الكافران تسلوده إرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكافرات تسمون البارة وجود
की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दियत कामिल हो और कहा तो इताअत अल्लाह रब्बुल आलमीन कमाल दरजे की अल्लाह फेल दानोची अल्लाह राउस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्त राउस कमाल अब्दियत अल्लाह इशारा कई चिता दास युद दारा मदद कचमार होस हदीस के राजी चिकम इंसान अल्लाह तज़ात की दी गई और अल्लाह तकब्बुर तबारा अल्लाह ताबेदारी की और कामिल अब्दियत काउची अल्लाह हुई इज्जत दस्तर की शम ने दावी नजरिए सरलीम सदत अल्लाह सो पेशम ने दावी नजरिए सरा ने निवल कई और दे कर दे दिल की या अल्लाह रब्बुल आलमीन दागद आज़ाओ वज़े बांधे बरो आज़ाओ तनिस्बत की सुकून इखराज और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा अल्लाह की तरफ न नूश में दाखिल सादिर शिव नचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न फेल रसूल निस्बत अल्लाह जान को काबिल आबियत तरफ दे इशारा अनफाल अल्लाह तबारक ज़करी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तने उतारा ए पैगंबरा मिन बैतिका नबूस्ताना बिल हक़ व हक़्सन मालूम शूच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावतल अबू सुफियान द काफिले द सरमुबे द पारा दा कार हक़ दा राहज़नी नवो दा टाकज़नी नवो संगची अबियारो इस्लाम खिलाफ होता प्रोपेगंडे अल्लाह वैदा हक़ माना हक़ सर बेस्ते दा कार हक़ वजन फरीक़ा मिनल मोमिनीन लकारिहून और बेशक योडल मोमिनातुना अलबत्ता अगबत करूं क्यों नापसंद करूं क्यों दगा हक लगा बाज़े हज़रात को ताकत होगा सहाबा किराम जागद काफिले पसीजी और काफिले द कुफार को सबूगी दी सवाल दा राजी सदा उल्टा खबर न कोला दा मुसव्विर कसानो और तरफ का 313 सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान सरा अगर वन कड़ी तदे वजना बाज़ हज़रात का इज्तिमा हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता मदीना के इत्ता अल्लाह कड़े जस्ता सो काबिले पसुजे खुदा पूजा लखकर सरबस्ता सो टकराव राज
د دې وجه نه بعد صحابه چې هغې دا وتل نه خو دا الله چې وفرمایل چې دا وتل د حق دپاره دا نه خو لیکن د بخاري د روایت نه معلومیږي چې کوم صحابي هغه په غزوه بدر کې شریک وو هغه روایت نقل کوي چې مدینه منوره کې دا پته موږ نه پوهېږو چې جنګ به کېږي او موږ به د کافرانو د فوج سره مخامخ کېږو دا پته نه وه یا دې ولې دا خبره بده ګڼل دا مسانه خبره وه وجه دا وه چې خطره خو بده دی خبرې چې دې د ابو سفیان د قافلې د ټولو لپاره وځي بل طرف ته د قریش مکه فوج راشي د هغې د حمایت لپاره او د هغې د حفاظت لپاره او باهمي تکړو د مسلمانانو او د دشمنانو اسلام راشي دا یو د دې نه دا نه ثابتېږي چې مخکې نه اطلاع شوي وه نو ځکه دې دا وتل بد ګڼل دا نه وشو دا بیا لار وشو یو طرف ته موږ خو د ابو سفیان قافلې پسې روان او هغې عامه لار بدله کړې ده په ساحل بحر باندې هغې روان شوي دي او زموږ د لاس نه وتونکي دي او بل طرف ته ابو جهل فوج را روان کړی دی او هغه بدر ته راورسېدو او هغوی زه حمله کوم بلار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا اطلاع وشوه نو صحابو سره مشوره شروع او بیا په مشوره باندې عمل وشو او بیا کفارو فوج ته دې مقام وشو بعضو مست همتی ښکاره کړه او بعضو بلند همتی ښکاره کړه اعلی همت ښکاره کړه الله تعالی هغې ته اشاره کوي وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ نور دا نه چې صحابه کرام وایي چې ګنې مونږه پیغمبر تا سره نشو او بس صرف دومره ووایي چې کله د جنګ موقع راغله اوس جبار فوج ته ځو هغې وایي یا رسول الله موږ ته به دې مخکې نه ویلي وو موږ به مسلح کړو ده خو په تیاري به کړې وو بیا به راوځو او چې کله وتل نو بعضو ته ووایي چې یاره خطره ده چې کافرو فوج سره مقابله راشي هغې د حفاظت لپاره راوځي الله د هغې نه تعلیم په څه سره وکړو وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ او الله د هغې نه تعلیم په څه سره وکړو مجادلې سره نور الله بیا هغې له توفیق ورکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټول جنګ کې حاضر شو او الله مدد وکړو فرشتې مدد له راولېږلې الله غالب کړي الله وایي چې مال غنیمت لکه زما دپاره دی او زه یې مالک یم چې ما ایستلې وې ته پیغمبره د کور ما اسباب داسې جوړ کړو چې قافلې پسې مې بوتلې او بیا د فوج سره د جنګ خبره راغله او جنګ ته مخامخ شوې دا زما تدبیر و چې د هغې په نتیجه کې اوس تاسو ته مال غنیمت حاصل شو نو دا د چا دی دا زما په دې جګړه دې ته په دې آیت کې اشاره کوي وجه بیانوي کما اخرجک ځکه چې ایستلی و تا لره ربک رب ستا من بیتک له کور ستانه بالحق د حق سره وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ او بېشکه یو ډله د مؤمنانو نه لکارهون البته
نو وقوم کی دیکھا لرا یجادلونکا ودی بحث ہوتا سرا وہ بحث نہ ہوگا صرف تم رویل یرا مون کو تیاری د جنت نه کړي او جنت مخامخ کیږي او مخکې نه تیاری نه کړي د قافلې په سلو او جنت شنو بیا موږ مقابله وکړي تاګه الله تعبیر کو مجادله سم یجادلونک بحث کو دیتا سنا فی الحق مبارد حق کار کی بعد ما تبینا مستاغنا چه سرکن شیوری تا دا حق او دی دا سے ناخوخ گرون کیوں دی حق کار لن کانما یساقون ایلنمو گویا چه دی کنیشی مر طرفنا وهم ینظرون او حاتا دی چه دی وینی دی مرگرا او حال دار چې عالم مناسب دا بعضی مومنانو بس همت ته اشاره وکړه او بعضو عالی همت والو هغه په وردار انداز سره تقاریر وکړي او حضور ته چې کوم طرف ته موږ پوزي تیار بالکل ایمان پورے چې دا په اور کې لري دی انتم تسلم او بعد وګړي چې تمام په سمندر ورچې نو سمندر تم سره تان ستاسو رسول دی نه من بني اسرائیل نه یو چې موسی عليه السلام ته وی چې تاسو ستاره کار شي وځي دا مالک سره او چې کله مالک باندې تاسو قبضه وکړئ نو بیا موږ شام ته داخلي دا سینه हर कुर्बाने तो तैयार लेकिन बातें मस्ती मती उपकार करे वरदाने थी करो और बस अल्लाह ताला यो इनाम जिक्र और नाम यो वजद दे जिक्र कई जानफार जमादी जानफार मालिक से सकचे अनफाल तासुदा हासिल शिविदी دا زما د وعده په نتیجه کې حاصل شي او زما د تسلی په نتیجه کې تاسو ته دا حاصل شي ما نبی ته وحی وکړه چې پیغمبر چې ته د جرار فوج ته مخې ته ورشي او تاسو غیر مسلح یې زه به تاسو د باندې غلبه درکړم او تاسو په دې قافله ورځه قافله باندې هم تاسو غالب کوم طرف ته چې تاسو پیش کړئ نو تاسو غالب کیږئ تاسو په هغه کوم طرف ورځه الله ویدا ما وعده وکړ بل پیغمبر سره پیغمبر بیا تاسو ته زما دا وعده بیان نو تاسو همت پیدا شو او تاسو بیا آخر کار د فوج سره جنگ کو او قافله تاسو نه په حفاظت سره هغه ورسېده هغه تاسو د الله سره وته او د جنگ په نتیجه کې چې مالې غنیمتونه اوس حاصل شو دا زمادي او تاسو دي دا زمادي دا ما وجه ذکر کوي او سبب ذکر کوي چې دا دې سبب د رسول سره هغه ما وعده زما تسلی و زما د جمعي و تاسو نو ما هغه یو ځکه یو ځکه او تاسو ټول په اتفاق سره بیا جمع وکړئ زیادت الله وسنګ سی وعده کوله تاسو سره الله پاک احدث طائفتين د یو دا کوټلونه یو ډلا هغه سوا هغه تجارتي قافله وا چې هغه ته په کتابونو کې غيب او بل ډلا هغه دا لخر او دا ابو جهل چې هغه ته په کتابونو کې نفیر او مسلح فوج نفیر
یاد کې هغه وخت چې وعده کوله تاسو سره الله د یو دا غوډلونه چې انها لکم چې دا یو ډله باس تاسو د ملاويږي دا بس تاسو د پاره دا بس تاسو په قبضه کې راځي کوم ډله باندې چې ورځي زما تاسو غالب وو دا مبهم وعده الله کړو او دا د یو امتحان لپاره دا مبهم وعده کړو چې کوم طرف دی وغي مؤمنان په بدل وخت کې مسلح نو او سره وسلې نه وي او سره سولې تاسو نه وي او ډېر فوج مقابله د پر راوتی نو 313 کسان حواله کې تقریبا 1000 کسان او مسلح الله وایي چې ما یو بدیو ډله پتا سول د کومه ډله ورځي او توجونا تاسو وقولا دا خبره چې من غیر ذات شوکتی چې بشکا غیر مسلح ډلا غیر ذات شوکتی یعنی غیر ذات السلاح چې هغه ډله چې هغه شوکت والا نه ده طاقت والا نه ده زور نه ده مسلح نه ده یرا تقول لكم دانشي استاسو دبارا تاسو دا یرا په دې کافر ورو دا کافر دا سرتوبي اسانه دا ډېر طاقت ورو زور ډل نه او د فوج دا مقابله دا ګران نه نو تاسو دا ويريد الله وإرادة الله أن يحب الحق بكلماته جساكت کی حق لرا مخبر واتو سرا الله دا وقبل چه حق ثابت کی مخبر واتو نصرت سرا تاو سرا اللہ مددو کی چکم وعدد نصرت تاو سرا کردن او دا کافرانو سرکوبی اللہ کی او دې فوج ته چې دا مسلح فوج دی الله دې ته شکست ورکړي ستاسو پلاس ستاسو مسلح ډېر دی وسلې د سره ډېرې نشته او تاسو سره سولې ډېرې نشته الله ستاسو په ذریعہ باندې دا کافر سکی دا وایي چې حق ثابت شي چې واقعي اسلام حق او دې په شاد الله امداد الله ويقوى دابر الكافرين والله اراده کولا چې په کې جوړه د کافرانو او تاسو دا غلبه ملوشي په سبانه باغا قافله باندې بیا جوړه د کافرانو پکې او تاسو دا غلبه ملوشي په قافله باندې بیا حق ثابتي اب بالا ثابتېږي چې تاسو د جرار فوج سره مخامخ شئ او مقابله وکړئ او تاسو هغې له شکست ورکړئ او الله ستاسو په لاس باندې د هغې جوړې کړي سیله کړي کله کله الله پاک جنګ خوښوي یوازې دعوت او تبلیغ او یوازې نن خبرې الله نه خوښوي کله کله د کافرو په مقابله کې الله غواړي چې دا کافر او دا مسلمانان یو بل سره وجنګي په دغه موقع باندې د الله اراده دا چې دا مسلمانان ورشي په دې کافر باندې او دا کافر چې دا مسلح فوج راغلی دی او په مدینه باندې قبضه کول غواړي دی هغې له شکست ورکړي چې الله څه وغوښتل نو وخت وشو آخر کار فیصله وشوه چې قافله خو د لاسه ووتله او اوس مقابله د فوج باندې شوه او دا په مدینه باندې قبضه کوي اصول نو بس اتفاق په دې باندې وشو چې مقابله ورغلنو مقابله وکړه او الله وی چې چا سره مخامخ کېږي نو په فتح درو امداد کوو الله مسلمانانو ته فتح ورکړي او د کافر هغه جوړ دی تقلا
ليحق الحق دې لپاره چې الله ثابت کی حق لرا ويبطل الباطل او الله میټو کی باطل لرا باطل الله اراده ده ولو کرے المجرمون اگر چې مدګنی دا خبره مجرمان دا کافر مدګنی خدا الله دا څه وکړو مطلق شان وشو دا نو وجه بیان کړي چې مالي غنیمتونه یو په واقع په نتیجه کې تاسو ته ورکړي الله وعده کړی چې زه په فتح درکوم والله فتح درکوم اوس مالي غنیمت چا دي نه او دا موجوده بیان کړي چې الله استجابه تاسو په یو خاص طریقه باندې او بیا فوج سره مخامخ کړي مالي غنیمتونه اوس چا دي نه کما خرجک ربک زکات استلو تا لرا رستا من بیتک تقولنا بالحق بحق سرا وإن فريقا من المؤمنين وبشكا يودل المؤمنان چوا لکارو البتا نو وقول کی دی حق لرا حق کارو دا خطر هو چې دا کافر په سره مقابله راشي او مختي ورکی تمرا مسلح نہیں تیاری نہ یجادلونک او کہسے ہوتا سرا فی الحق کی مبارکت حق کار کی بعد ما تبینا فاستاغنا چکار شروع دغا حق کانما یساقون الى الموت گویا چی پوتنی شی طرف دمر او ینظرون او حال دار چی پوری دی مرکا ویز اویاد کیا روح یایدون الله چواتم ہوتا وصل اللہ پاک یحنر دعائی بندینی نیو دا نکوٹر مبارکی انہا لگو چدائی وڈل بات تاسو دردو دا بتاسو دردو دا بستاسو در پارئی مدی باتی بتاسو در فتح دردو وتودونا او تاسو وقولا دا ان غیر ذات شوکتی چدا غیر مسلح ڈل چدا او غیر طاقتور ڈل چدا او زرور ڈل چدا دا او دا سخت ڈل غیر سخت ڈل چدا شدت تو شوکت بھی شوکت مانا شدت سخت تکون لکم ندالی شیستا سنبارا یعنی قافلہ استا سنبکم سکیرس ويريد الله وإرادة مولا الله پاک أن يحق الحق چاغد ثابت کی حق لرا بکلمات پختو واقو سرا ويقوى دابر الكافرين ودیر پارا چپری کی جوڑا کافرانو ليحق الحق دین پارا چ ثابت کی الله پاک حق لرا ويبطل الباطل ومٹو کی الله پاک باطل لرا ولو كره المجرمون اگرچہ بدگنی دا خبرہ مجرمانو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الامین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا ظاهرا ولسانا ذاكرا شاكرا اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين